د اچین او سپینغر ولسوالۍ ولسونو د ولسی غونډې په ترڅ کې د خپل اسلامي نظام ملاتړ څرګند کړ. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو اجلا پر خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو غږ وکړ چې هغه پردیپاله رسنۍ دي نه څاري چې د افغانستان ناسم تصویر نړیوال ته وړاندې کوي. ټول افغانستان کې مو په ځوانانو باندې او په ټولو خلکو دا غږ دی چې هغه رسنۍ مه تعقیبوئ چې هغه پردیپالې رسنۍ دی او په افغانستان کې یو نوي فکري جنگ ته هڅونه کاندي. په افغانستان کې الحمدلله امن دی، اقتصادي بدلون ورځ تر بلې را روان دی او زمونږ هغه رسنیز ډګر چې دی یا مطلب دغه نظام چې دی دا ټولو خلکو ته معلوم دی چې مقصد واحد په یو عمر چلېږي، په یو عمر چې کوم نظامونه چلېږي نه هغوی ترقي کړې ده. دغه راز د اچین ولسوالۍ یو بل قومي مخور عبدالحکیم حقیار له بهرمیشتو افغانانو وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي، نورو هیوادونو ته د خدمت پر ځای د خپلو خلکو او هیواد آبادولو ته کار وکړي. په هغه ورونو چې داخل نه بار تللی دي او نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي، اوس زړه غواړي چې هلته لاړ شي او دلته دي په یو نامه او په بل نامه باندې په دې ورونو مو غږ دا دی د یو افغان مسلمان او د خواخوږي په صفت مو غږ په دا دی چې راشي خپل هیواد له د آرام ساه واخلي، دلته په خوشحاله فضا کې خپل ژوند وکړه، هیڅ نوه مشکل نشته. همدارنګه د سپینغر ولسوالۍ قومي مخور حاجي محمد صادق وایي د ناسمو رواجونو په تړاو د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان 80 سلنه تطبیق شوی، په بدو کې د نجونو ورکړې مخه نیول شوې ده. امیر المؤمنین له خوا نه چې کوم فرامین د ناسمو دودونو لپاره صادر شوي دي دا زموږ د ولس لپاره ډیر ضرور او ډیر زموږ ولس د دغه خوا نه کړی ده. بدو کې او یا پرنګ بدو کې ښځې ورکول دا پخوا نه موږ په دې وطن کې نه وو، خو د فرمان په صادرېدو سره بالکل انشاءالله په قطعي ډول دا منې شوي دي او د بیا دپاره موږ ته تحقیق کړو چې هیڅوک دغه کارونه کاندي، ځکه چې دا یو غیر اسلامي کار دی، یو غیر شرعي کار دی او غیر د پښتو کار دی. نورو ویناوالو د پاکستان ترڅنګ له ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان کورنیو چارو کې لاسوهنې بندې کړي او کوم هیواد چې پر خاوره تیري ته زړه ښه کړي د نظام او افغانانو له غاښ ماتونکي ځواب سره به مخامخ شي.